د کلیوالي واده ننداره کوو. پاسپورټ، ویزا او پاغزن تار راخوتل د ډېرې یو جالبې خپرونې سره خپل خپلوان د دیو چې د مالونه راولي نو مال د پسونه یې کار شي. دا خو صاحب زموږ دلته د ماما واده دی، دا موږ د واده ته راوستی دی چې کلونه کلونه هغې بیا واده ته زړه نه کېږي چې واده وکړي. همداسې دا وخت به تا ډېر زیات مجردان ګوري که نه، نو هغوی ته څه پیغام لري یا ناوې د کوزي پښتونخوا څخه راوړې ده. خو پښتانه چې په اسلام باندې مشرف قوم دی، مورۍ کې خپلې لورګانې ودوي که نه، یا هغوی ته ودونه کوي. دا دی چې بس چې ودونه وکوي. چې ودونه وکړي. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ، موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ جوړ یاست. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې، او دا ځل هم د ډېرې یو جالبې خپرونې سره. دوستانو نن نو د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ ته راغلي یو، دلته تاسې ته د یو واده پروګرام وړاندې کوو. زموږ د دغې خپرونې هدف دا دی چې زموږ ښکلي پښتانه څومره ښکلي رواجونه لري، او د دوی هغه کلتور به په دې ټول واده کې د کمرې مخې ته راولو. تاسې به ترې برخمن کیږئ او ګورئ به چې زموږ پښتانه په دغه نن سبانۍ زمانه کې البته څومره ښکلی کلتور لري. نو تاسې را سره تر پایه مل پاتې شئ. نن نو زه داسې یو کلیوالي سیمې ته راغلی یم چې دلته به د کلیوالي واده ننداره کوو. ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. تاسې د دغه پښتنو د ښکلي واده او دودونو یو څه ننداره وکړله. یو شاه زلمی مې تر څنګ ولاړ دی چې دی دغه واده له کوره دی، نو دی به راسره د دغې سیمې په اړه خبرې کوي، او همدغه راز د دې سیمې او خصوصا دغه د خاص کونړ کې چې د ودونو کې کوم رسم و رواج دی په هغې به راسره غږېږي. روجانه ستړي مه شئ، پخیر راغلئ. خیر اوسې. اظهار ارمان صاحب هر کله راشئ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ ته. مننه کوو چې راغلئ، تکلیف مو ایستو. سلامت اوسئ. دا زما د تره زوی عبدالله مومند واده دی. اصلا زموږ کورنۍ چې دا مومند دي، د شیر افضل مومند لمسی، د فضل مالک مومند زوی عبدالله واده دی. نو عموما زموږ واده خو داسې دی چې موږ اوله ورځ په یعنې د واده په ورځ چې دی هغوی دا پروګرام کېږي. کوم خلک چې زموږ را خپل خپلوان دي دیو چې دی مالونه راولي نو مال د پسونه یې کار شوي، خو هغه په ترتیب سره راځي، دوا کېږي. د دوا نه پس چې دی بیا مالونه حلالېږي، لکه څنګه تاسو ستاسو همکارانو په ویډیو کې درته دې خلکو ته وړاندې کړه. بعد د هغې نه چې دی ماښام زموږ داسې یو دود دی چې دا د سیمې بالخاص دا زموږ د بانډو چې دا نږدې خلک دي دا راځي موږ سره په دې ماښام کې ګډون کوي ډوډۍ پروګرام کې. بعد د هغې نه وروسته بیا سبا د ډوډۍ پروګرام شروع کېږي. نو زموږ داسې یو کار دی چې بیا ټول خلکو ته موږ دعوت ورکوو
نو هغوی راځي موږ سره په دغه ځای کې ډوډۍ په شریکه خوري او یو دستور په همدغه ترتیب سره پای ته رسېږي. تاسې یاد وکړه چې مثلا څاروي خلک راولي د یو ډالۍ په توګه، دا کوم خلک راولي همدې کلي کې اوسېږي که نه یوازې خپل خپلوان یې راولي؟ دا زموږ خپل خپلوان دي په همدغه ولسوالۍ کې دي او نږدې هم دي، که چېرته هم لرې هم د زموږ د کلي نه وي خو خپلوان وي او د موږ سره د مال راشه درشه وي نو هغه دا مالونه راولي موږ ته، او دا داسې مالونه وي چې بس ستا په مصارف کې دي، ته خپل مصارف کې راوستی شي. نو دا ستاسې لپاره بیا څومره ګټور تمامېږي چې بلا شي خپلوان دي څاروي راولي، لکه یو غیر مستقیمې لارې تاسې سره په دغه واده کې یو مرسته ده. نو ډېر لیدونکي ستاسې غږ ګوري شاید دا رواج به په ډېری ځایونو کې نه وي که نه، نو دغه ګټې یې ورته ته ووایي نورو ټولنو کې هم دغه ډول رواجونه پیدا شي. دا یو ډېر ښایسته رواج دی او ډېر ښه پروګرام دی. دا د خلکو سره بالخاص دا چا چې واده وي او د هغې سره یو قسم ته ښېګڼه، ځکه چې هغه مال هغه ته راشي، هغې په خپل ضرورت یا کومه مشاکل چې وي هغه پې لرې کولی شي، یعنې د ده په انډر کې کولی شي د خرڅ کړي یا پروګرام جوړ کړي، نو دا د استفاده دې کولی شي. نو تر اوسه تاسې څونه څاروي بولي دي خلکو ته؟ یاره ارمان صاحب موږ په خپله چې دی دا خپل خپلوان تقریبا من داسې کېږي 15 شپږ اووه داسې مالونه خلکو ته بس یو وروستي نه ډالۍ کړي دي، بس دا نن د هغوی نمبر دی موږ ته را روان دي، قرباني ورکوي. بالکل. نو د دغې نه علاوه نور کوم داسې دودونه دي چې مثلا تاسې ګورئ په نورو ټولنو کې نشته او ستاسې په مومندو کې یا په دغه خاص کونړ کې شته؟ بالخاص بالکل افغانستان ډېر وسیع خاوره لري، بالخاص بیا په کونړ کې هم ډېر قومونه اوسېږي او مختلف رواجونه لري. خاصه زموږ چمیاري د چمیاري کلي او بالخاص موږ مومند چې کوم رواج لرو، زموږ رواج دا چې مخکې مې یادونه وکړه همدغه شان ترتیب باندې زموږ رواجونه وي. د دې نه مخکې چې موږ کوو نو موږ مسلات کوو، مسلات ورته وایي که نه، مسلات دا زموږ د سیمې خلک ټول سره راټول شي ناست دي، دا ناست دي او مشوره کوي چې مقصد زموږ دا کار دومره دی، دې دپاره موږ څومره کس لکه وریجې، څومره غویان، څومره ترتیب امردګي ودن چې هغې بیا تا ته یو د خیر مشوره درکوي، پس د هغې نه بیا د واده ورځ ټاکل کېږي په داسې ترتیب سره د کلي دا مشران کشران چې دی دا راځي دیګونه او پروګرام مخې ته په شریکه سره بیا لکه دا لګیا چې دي. ډېره مننه. په خبرو کې تا خپل نوم لیدونکو ته ونه وایو او بلې زه حاجي اسلام نبي د شیر اعظم ملک زوی د شیر افضل مومند ماسې. حاجي صاحب محترم، ما داسې اورېدلی دی چې تاسې جنج موږ ورته په عامه اصطلاح دلته کونړ کې خلک جنج وایي یا ناوې د کوزي پښتونخوا څخه راوړې ده، او دلته به موږ داسې یو پیغام ورکړو لیدونکو ته چې مثلا زموږ د کوزي پښتونخوا د خلکو سره څومره اړیکې دي، دا هم رښتیا دی چې د کوزي پښتونخوا څخه تاسې څو ورځې مخکې دغه جنج راوړی دی؟ او بلې بالکل په دې کې شک نشته دی چې کوزي پښتونخوا کې زموږ ډېر زیات خپلوان دي، خپلوي د راشه درشه شته دی، خو متاسفانه چې د لیکه د ډیورلینډ بالخاص دا ګیر د پاسپورت د ویزو مسله راغله منځ کې، زموږ ډېر خلک چې دی اوس رفت آمد له کم شوی او اوس هم ډېر خپل مال زموږ هلته شتون لري او دا جنګ چې ده موږ د کوزي پښتونخوا نه راوړو او تر دې ځایه ډېر پښتانه د هغه ځای نه بالخاص زموږ خپلوان موږ سره بدرګه باندې راغله او جنګ کې موږ سره یې ګډون. معنا دا چې دغه ټولې ستونزې مې ماتې کړلې، پاسپورټ، ویزا او پاغزن تار راخوتل، خو بیر اخر هغه خپلوي مې وپالل او جنج مې راوړ. بله بالکل بالکل. سلامت اوسئ. کونړ ټي وي لیدونکو ته کوم پیغام لرئ؟ مهرباني. بس دا یو پیغام دی چې الله دې په ټول افغانستان کې سرتاسریز لکه څنګه چې امن دی همداسې امن دې لري، آباد دې اوسي، سرلوړی دې اوسي، او بالخاص د تاسو نه ډېره مننه کوم چې راغلی، وخت هم ویست او دلته موږ سره په دې پروګرام کې شریک شي. مننه درنه کوم. کل یو داسې پروګرام دی چې دغه پښتنو مینه او دغه مشرانو مینه، بیا مې پکې دوستانو یو کار ډېر خوښ شو، نن دغه دې کلي او دغه چم ګاونډ ټول سپین ږیري تاسې ګورئ راټول شوي دي شین چای څکي، تر څو دلته دغه پروګرام په یو ښه شکل سره او د یو مشورو په شکل سره مخته لاړ شي او د سبا ورځې لپاره تدابیر نیسي. نو ملتیا را سره وکړئ د نورو مشرانو، سپین ږیرو او قومي مشرانو، د ځوانانو د واده شازلمي سره به هم خبرې کوو. نو تاسې را سره په دغه خوندوره خپرونه کې تر پایه پاتې شئ. حاجي صاحب ډېره مننه. ډېره مننه. تشکر. کور ودان. ډېره مننه.
درنو لیدونکو یو کاکاجان مې ترڅنګ ولاړ دی چې دی نو د واده کور ته یو څاروی را روان کړی دی او په لاره و. نو کاکاجانه ستړی مه شي. تاسو ستړي مه شئ او په خیر راغلئ ورونو. زموږ سلامونه ټول ولسونو ته دې ورسېږي او ډېر شکر دی چې تاسو موږ روغ او جوړ ولیدلی. ډېره مننه کاکاجانه. دا راته ووایله څاروی چېرته بیایي؟ دا خو صاحب زموږ دلته د ماما واده دی، دا موږ د واده ته راوستی دی. نو دا ستاسې د طرفه ډالۍ ده؟ دا زموږ یو دستور دی، بس دا زموږ ډالۍ ده دې ته. نو د دې نه علاوه هم نور څه کوئ په دغه واده کې؟ څه ونډه اخلئ که یوازې څاروی ورته راولئ بس خلاص؟ نه، ډېر خپل خپلوان دوستان شته، څوک یو غوړي راوړي، څوک وریجه راوړي، څوک لکه نور داسې د واده کوم مراسم دغه مطلب ډېر شیان هغه ورته راوړي او تحفه کې. تاسې خپله چېرته اوسېږئ؟ زموږ صاحب دلته نږدې کور دی، موږ ګاونډیانې سره. دغه د څاروو بول او داسې نور رسم و رواجونه چې دغه نورو ملګرو موږ سره شریک کړل، دا یوازې هم دغه ستاسې کورنۍ پورې محدود دی که د خاص کونړ په نورو سیمو کې هم داسې رواجونه شته؟ نه، دا بس زموږ د ولایت کې دا قانون دی او دا د خلکو رواج دی. یعنې ټول کونړ کې هم داسې رواج؟ ټول کونړ کې دا رواج دی، بس خپلوانو کې واده دوستانو کې نو بس داسې تحفې ورته وړي، څوک مال وړي، څوک بل شی څوک بل شی، نو خامخا یو توپه وړي، داسې قرباني ورکوي. او داسې قرباني ستاسې په نظر دا وخت تاسې ډېر زیات لیدونکي ګوري، هغوی ته څه پیغام لري چې دغه رواجونه زموږ د ټولنې لپاره څومره مثبتې اغېزې لري؟ دا خو زموږ موبایل غږ دې بند کړه. دا خو زموږ د ټولنې لپاره دا یو ډېر ښه دغه لري، ځکه چې دا اوس مطلب په ده باندې دا یو واده دی، نو څوک یو شی راوړي څوک بل شی راوړي، نو زه دا مطلب دغه په یو درد او کنډو کې لګي، د واده بوج ورسره کم شي. نو دا د واده بوج. ډېره مننه کاکاجان، سلامت اوسئ. مننه تاسو هم ډېره. درنو لیدونکو، تاسې ګورئ په ډېری ولایتونو کې د خلکو څخه داسې ورور واخلي چې کلونه کلونه هغې بیا واده ته زړه نه کېږي چې واده وکړي. همداسې به یې ورور که نه؟ نو زمونږ په کونړ کې او دغه د پښتنو دومره ښکلی رسم و رواج دی چې د واده له کورنۍ سره د ټول خپل خپلوان داسې مرستې کوي چې هغه یې تر کلونو بیا نشي هېرولی. ملتیا مو وکړئ، دا خوندوره خپرونه لا هم روانه ده. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. تاسې د دغه واده ګلورینې شیبې ننداره کړې تر دې دمه، اوس راسره د دې سیمې یو قومي سپین ږیری تر څنګ ولاړ دی چې له دې سره به
د همدې سیمې او د ټول کونړ په اړه چې په ودونو کې کوم کلتور لري، رسم و رواج لري، په هغې خبرې کوو. نو تاسې راسره مل پاتې شئ. کاکا جانه لومړی کې ستړی مه شي. ژوندی اوسې، مهرباني. ډېره مننه. کاکا جانه د کونړ ټي وي لیدونکي دا مهال تاسې ګوري، نو خپل ځان ورته معرفي کړئ. زما نوم ملک طاووس دی او د خاص کونړ د قومي شورا مشر یم او دلته په دې کلي کې د ملکۍ او مشرۍ دنده په غاړه لرم. ملک کاکا ډېره مننه. ملک کاکا موږ خو د ډېر لرې ځایه دغه واده ته ډېر په مینه دعوت شوي وو او واقعیت هم د دې سیمې دغه کلتور او دغه رسم و رواج چې موږ وکتو، نو د پښتنو دغه پخوانی رسم و رواج چې کوم موږ ته د نیکونو د وختو راپاتې دی او موږ یې د نیکونو څخه قصې اورېدلې وې چې مثلا دلته به خلکو هغه څاروي په ډالېګانو کې وروستې او داسې نورې نوه کیسې وې. نن مو دغه د هر څه په خپلو سترګو ولیدل. د کونړ عموما دغه د کونړ د ودونو په اړه راته لږ وغږېږئ چې دغه ودونو کې څه ډول کلتورونه دي زموږ د پښتنو او خصوصا دغه د کونړ د خلکو، د خاص کونړ خلکو. زمونږ د پښتنو خاص کر د کونړ د ولایت او په مجموع کې د کونړ د ولایت او د خاص کونړ د ولسوالۍ په ولسونو کې دا کلتور، دا رواج، دا په میراث راپاتې دی چې موږ ټول عمر د موږ نه مخکې او د هغې نه مخکې او د ډېر پخوا نه چې موږ ته کوم کلتور او میراث راپاتې دی هغه دا دی چې موږ همیشه دپاره، البته دا یو شرعي صبغه هم لري ځکه دې ته په شریعت کې ولیمه ویل کېږي، خو پښتانه چې په اسلام باندې مشرف قوم دی او همیشه دپاره د اسلام دپاره قربانۍ م ورکړي دي. البته پښتو د اسلام سره ډېر نږدې تعلقات لري، ډېر نږدې اړیکې لري. دا چې شی چې موږ ته په میراث راپاتې دي او موږ یې کوو، دا هغه څه دي چې هم شریعت کې جایز دي او هم زموږ په پښتني دود او دستور کې جایز دي. موږ همیشه دپاره د دې دپاره چې واده وکړو، ناوې راولو او کله چې ناوې راشي د هغې نه وروسته بیا موږ په سبا ورځ باندې یو شکرانه ډوډۍ ورکوو او د هغې ډوډۍ دپاره همیشه دپاره چې زموږ خپلوان دي، دوستان دي، د لرې لرې ځایونو اشنایان دي، هغوی په دغه مبارکۍ کې څاروي راولي، هغه چې موږ هغې ته بیا شل ویو، هغې ته موږ په پښتو کې شل ویو چې دغه شل بیا موږ حلالوو میلمنو دپاره او د دغه راغلو خلکو دپاره او خپله د واده خاوند یا د شاو پلار چې هغه د واده د هلک پلار چې هغوی هم د شکرانې په شکل باندې یو څه شی ځان سره ترتیب کړي، یو څه شی ځان سره منلي، یا یوه قلبه یا یو غویای یا یو وریجې، هغه همیشه دپاره پاخه او د صدقې په شکل باندې د قومونو او ولسونه د سیمې خلک او ولسونه راځي، عام خلک راځي البته او خوري. ملک کاکا خو دا راته ووایي چې دغه ټول رواجونه خو موږ د کمرې مخې ته وړاندې کړل او دغه ټول لیدونکو ولیدله. دلته زموږ په افغانستان کې دغه د ورورو قصه خورا ډېره سخته ده چې د ویسته ولایتونو په 10 کاله او 12 کاله کې یو ځوان په دې توانېږي چې په ډېرو قرضونو کې او ډېر پورونه په ځان واړوي تر څو واده وکړي. په کونړ کې او عموما په خاص کونړ کې یا ټول کونړ به خبره وکړو چې مثلا د ورورو قصه څنګه د ځوانانو ته په دغه برخه کې څومره اسانتیاوې شته ستاسې د مشرانو لخوا؟ نو زمونږ البته په افغانستان کې واقعا رښتینې همدغه مشکلات موجود دي، خو الحمدلله کونړ ولایت سره د دې چې یو غرانی ولایت دی او په غرونو پوښلی دی، لرې پروت ولایت دی، خو متاسفانه دغه شیونه چې دي هغه دستورونه د ولورو او هغه دلته د منځه تللي دي، اوس دلته نشته دی، هېڅ نسته سترګو کېږي. که چېرته داسې په مشکل سره چېرته کوم ځای کې دا کار وشي البته وبشي، خو اوس په عام طور باندې دغه مشکلات حل شوي دي، اوس نشته دی، هغه مشکلات اوس وجود نه لري. کاکا جان دغه نور نړۍ د پښتنو په اړه داسې یو فکر لري چې دوی په کومورۍ کې خپلې لورګانې ودوي که نه، یا هغوی ته ودونه کوي. آیا دا کیسه په پښتنو کې رښتیا هم شتون لري؟ په پښتنو کې خو موږ او تاسو د نږدې نه ګورو چې هېڅکله مور او پلار په بچي دلته ډېر مهربانه، پښتانه د اعتدال قوم دی
دلته اعتدال دی په پښتنو کې په پښتنو کې رواجونه دي داسې رواجونه دي چې هغه تقریبا په ډېرو قومونو کې نشته دی نو د ماشومتوب ودونه دلته نه کېږي ځکه نه کېږي چې خلک د دې نه بد وړي خلک د دې نه نفرت لري ماشومان دغسې د ماشومانو سره دغسې سخت دریځي دلته څوک نه کوي هېڅکله هم دا کار ډېره مننه کاکا جانه کونړ ټي وي لیدونکو ته دا مهال تاسې ګوري او په ډیرو زیاتو ملکونو کې مو ګوري مسافر دوستان مو ګوري کوم پیغام ورته لرئ مهرباني نو زمونږ ټولو ورونو ته پیغام دا دی چې دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ خاوره ده دا زمونږ ولس دی د ولس دپاره به خدمت کوو د دې خاورې دپاره به خدمت کوو د دې خلکو دپاره به خدمت کوو او کوشش به کوو چې دا وطن په داسې رواجونو په هغه کلتورونو چې موږ ته د نیکونو او پلرونو نه راپاتې دی او هغه یو منل شوی قانون دی بلکې رواج نه یو قانون دی په هغه قانون او په هغه رواج باندې موږ دغه خپل هغه وساتو دا وطن وساتو د دغه کلتور او د دغه قوانینو له مخې د خپل وطن خدمت کاکا جانه ډېره زیاته مننه سلامت اوس جنت شي کور مو ودان درنو لیدونکو تاسې ګورئ زموږ تر شا خورا ډېر لوی دیګونه باندې دي او د دغه کلي او د دغه سیمې خلک راځي او هغوی ته د ملک کاکا خبره یو میلمستیا جوړه شوې ده د یو صدقې په توګه البته نو دا د پښتنو یو مینه ده او دلته د پښتنو یووالی معلومیږي ملتیا مو وکړئ لا خپله خپرونه لا هم دوام لري نو درنو لیدونکو بالاخره د واده شازلمي ته خبره راورسېده خدای دې وکړي چې مجردان دغه ویډیو دا برخه نه ګوري ځکه نو بیا خو ډېر زیات دردېږي عبدالله ورور عبدالله وایي که نه همدغسې ده عبدالله ورور ستړی مه شي خیر اوسې مننه په لومړیو کې خو زما له طرفه د کونړ ټي وي له طرفه او د ټولو لیدونکو له طرفه تا ته نوی ژوند ډېر ډېر مبارک وي مننه خیر اوسې د تاسو نه ډېره مننه چې دلته موږ سره دا واده مراسم کې شریکوالی وکړو راغلی سلامت اوسې عبدالله ورور دا وخت به تا ډېر زیات مجردان ګوري که نه نو هغوی ته څه پیغام لري او دا راته ووایي چې څه احساس لري په نن ورځ پیغام خو دا دی چې بس چې ودونه وکړئ چې ودونه وکړئ شرعي طریقه ده او بس د ګناه نه مې پاک کړي ځان به برابر کړي نو داسې څه اوس دغې نور څه ووایم او لکه څه احساس کوې په نن ورځ لکه څومره د خوشحالۍ ورځ ده احساس خو ډېر زیات کوم چې دا دونه دنیا ملګري انډیوالان راغونډېږي په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ زیاته راځي او نه یوازې د ملګرو انډیوالانو ته خوشحاله ډېر خوشحاله یم سلامت اوسې نو بیا هم د کونړ ټي وي لیدونکي وختي خو شوخي وکړله کوم پیغام ورته لرئ مهرباني بس پیغام مې دا دی چې دا ټول پښتانه په یو اتفاق او په یو ځای شي او د جنګ او لانجو څخه لاس واخلي عبدالله ورور ډېره مننه بیا هم درته وایم چې نوی ژوند دې د خوښیو ډک شه مننه سلامت اوسه ډېره مننه بیا دې هم درته مبارک وي کور ودان ټي وي درنو لیدونکو دغه و کونړ کې د پښتنو د واده کلتور یا دودونه ډېر داسې په زړه پورې دودونه او کلتور لري چې ما سره یې الفاظ نشته چې زه یې ستاینه وکړم پرون ورځ دلته هر چا په خپل شخصي مصرف 15-20 زره افغانو څاروی د واده هلک ته په ډالۍ کې راوستو له هغې وروسته دغه ټول قوم دلته د خدمت لپاره راټول شوی و تاسې اوس هم زما تر شا ګورئ د دغه سیمې خلک راغلي تر څو د میلمنو لپاره د خدمت په توګه وردي او د واده هلک سره اوږه په اوږه دغه
درون بوج راکم کړي. پښتانه نو واقع د مینې، اتحاد، د سولې او یووالي خلک دی. دعا کوو چې دا یووالی اتحاد همداسې تلپاتې دوامدار وي. درنو لیدونکو، په نن دغه خپرونه کې چې موږ په واده باندې را ځانګړې کړې وه، د دغې خپرونې یوازینی هدف هم همدا و تر څو د پښتنو مثبت کلتور یا د افغان مثبت کلتور هنداره چې د کونړ ټي وي شعار دی، نو هغه دا ډول کلتور دی تر څو نړۍ ته یې وړاندې کړي. تاسې چې هر چیرې وئ د کونړ ټي وي سره ملتیا وکړئ او داسې په زړه پورې خپرونې به درته همیشه وړاندې کیږي. تر بلې هغې چې اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې ازریږي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.